کورس دریمې ویډیو ته درته ښه راغلاست وایم. په دې ویډیو کې به درته وښیم چې څنګه کولی شو موږ د عکس رنګونه ترتیب کړو، چې په عکس کې رنګونه ډېر مهم دي ترڅو د هر ځای خپل رنګ ډېر مهم دی. نو تاسو په موبایل کې یو اپلیکیشن ته ضرورت لرئ چې دغه اپلیکیشن لینک به زه تاسو ته په ډسکرپشن کې درکړم. نو راځم په دې اپلیکیشن باندې کلیک کوم، بیا په پاټو باندې کلیک کوم. اوس دغه تصویر انتخابوم. اوس ګورئ دوستانو د دې تصویر رنګ یا فلټر ډېر کمزوری دی. که چیرې غواړم چې دغه یو ښه فلټر پرې اپلای کړم نو دې لپاره موږ ته په دې اپلیکیشن کې تیار جوړ شوي فلټرې هم راکړل شوي. موږ به دغه عکس سره ګورو چې کوم فلټر دې عکس سره سمون خوري، مګر په دې عکس په جوړ شوو فلټرو کې یو هم د دې عکس سره سمون نه خوري. نو بیا به راشو دا به اوریجنل انتخاب کوو، بیا به اجسټ باندې کلیک وکړئ. په دې ځای کې دوستانو لومړی اپشن برایټنس په دې باندې کلیک کوو. دا چې هر څومره کم وي هغومره عکس صفا ښکاري. دا لږ اندازه کموم. کنټراسټ دا لږ اضافي کوم. په دې کې دوستانو کولی شئ چې تاسو هر رنګ چې غواړئ په دې عکس کې همغه رنګ اضافي کړئ. زه له دې اپشن څخه تیریږم. تاسو دې عکس ته ګورئ. اوس غواړم چې دغه اپشن پرې اپلای کړم. اوس دغه عکس بلر دی، لږ شانتې بلر ښکاري. اوس دغه اپشن پرې اپلای کوم. اوس تاسو ګورئ دوستانو هغه بلر ختم شو او دا یې تازه ډول موږ ته وښودلو. نو تاسو کولی شئ چې له دې څخه هم پکې استفاده وکړئ. دا هم د خپلې اندازې مطابق پکې اضافي کوم. دغه بیا لږ کموم او شیډو هم لږه ورته اضافي کوم. نو دوستانو تاسو کولی شئ چې په دې ډول سره د یو عکس رنګونه برابر کړئ. نو بیا راځم په سیو باندې کلیک. ویډیو تر همدې ځایه که چیرې غواړئ چې موږ سره د الفا کورس ته دوام ورکړئ نو حتما زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو نوره ګټورې ویډیوګانې تر تاسو پورې در ورسیږي.